د طالبانو او هغوی د تش په نوم سولې ډنډورچیانو ته د نجیب ننګیال زرینې کرښې. له حقیقتونو ډکه ویډیو تر پایه وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نجیب ننګیال لیکي ځان به نه سره غلطوو، خلک به نه ګنګسوو. ځینې ملګري او د سولې ځینې منافقین ډنډورچیان چې کله په دې وطن کې ستره غمیزه رامنځته شي نو یو مبهمه زولنه او بېمانا خبره به وکړي. د جګړې دواړه اړخونو څخه مو هیله ده نوره سوله وکړي او موږ د جګړې په اړخونو غږ کوو. دا او نور بلا بتر به یې قطار کړي وي. یو مسلمان ورته ونه ویل چې وا ګنګس مخلوقه، دا جګړه د دوه ډلو ترمنځ نه ده، دا د یو یاغي باغي ډلې او د یو ملت ترمنځ جګړه ده، د ظالم او مظلوم جګړه ده. یوه ډله خلک دي طالبان یې بولي، داعشیان یې بولي، تجاوز کوي زموږ په خلکو، زموږ په ماشومانو، زموږ په حکومت، زموږ په ارزښتونو، زموږ په زیربناو، زموږ په جماعتونو، زموږ ملایان وژني، زموږ سپینګیري هدف ګرځوي، زموږ میرمنې کونډوي، ښوونځي مو تړي، پلونه مو نړوي، قرانونه مو سوځي، سپارې مو تر پښو لاندې کوي، په سړکونو ماینونه ږدي، مسافر له لارې ښکته کوي، حلالوي یې، په روغتون کې مریضان وژني، ډاکټر نه پرېږدي، انجینر نه پرېږدي، نړۍ سره اړیکو ته مو کفر او د یهودو نصارا دوستي وایي. بیرغ مو نه مني، په کلمه یې ورخیږي، سرود مو نه مني، سندرې مو وژني، کلتور ته مو سپکاوی کوي، ډوډۍ په زوره رانه غواړي، جنازې مو هم نه پرېږدي، حجرې مو هم ورانوي. یوه ډله متجاوزه ده، مستقیم تجاوز کوي. بله ډله چې د همدې ملت زامن دي، د همدې خاورې ساتونکي دي، په دفاع کې ولاړ دي، یوازې د تجاوز مخه نیسي، سینې یې سپر کړي او دوی بیا خوله خلاصه کړي وي. د جګړې اړخونه، جګړه څوک غواړي؟ موږ خو دفاع کوو چې برید وشي، ځواب یې وایو چې در پورې بم وتړي نسو یې. موږ کله د طالب پسې وزیرستان ته تللي وو، کله مو کوټې شورا ته عسکر لیږلي، خو دوی راځي حملې کوي، دوی مو وژني. څه وکړو؟ خپل لاسونه وتړو چې وهمو، وطن ور پرېږدو، د غلامۍ حلقې غاړې ته کړو، سر خلاص کړئ. دا جګړه کورنۍ جګړه نه ده، د افغانستان جګړه نه ده، پر افغانستان جګړه ده. دوه اړخیزه نه ده، یو اړخیزه ده. موږ د تجاوز په وړاندې ولاړ یو، دفاع کوو، تجاوز مو نه دی کړی. نور طالب او داعش ته په دې ډول برات مه ورکوئ، که نه ظالم خدای په ظالم وهي. کله به ته یا د مور یا د پلار یا نور د همدې طالب په بم کې والوځي، ژیړې تلې به پروت یې، په مړینه به په خپله محافظه کارۍ او منافقت پښیمانه یې. نر غوندې دریځ خپل کړه، د حق تر څنګ د خپلو سرتیرو، د خپل نظام، د خپل بیچاره ملت تر څنګ ودرېږه. په یو قضیه کې دواړه اړخ سم نه وي، یو حتما حق وي، د حق پلوی شه، کرښه معلومه ده. ګرانو کتونکو، تاسې د نجیب ننګیال دغه خبرې یو ځل بیا څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظریات کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.